ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد، زه متخصص د جامعې قیومیه یم. غواړم چې تاسو ته طبقات د روایت المسائل هغه بیان کړم، خاص د دې هدف لپاره چې بعضې کسانو ته دا معلومه سي چې د تخصص په اداره کې، د تخصص په شعبه کې خلک څه شي زده کوي او څه شي پېژندل کېږي او څه شي پکې زده کېږي. طبقات د روایت المسائل دې کې درې کوله دي. یو د عامو کتبو کول دي، او یو د شاه ولی الله محدث دهلوي کول دي، او یو کول د مولانا عبدالحی لکنوي رحمه الله کول دي. طبقات د روایت المسائل عام کتب وایي چې دا درې قسم دي. یو ظاهر الروایت، او بل نادر الروایت، او بل فتاوی په بل تعبیر یا نوازل. ظاهر الروایت دا بولي چې امام محمد رحمه الله د امام ابو حنیفه صاحب څخه په صحیح سند رانقل کړي وي، او دغه ظاهر الروایت امام محمد رحمه الله په شپږو کتابو کې راجمع کړي دي: سیر صغیر، سیر کبیر، جامع کبیر، جامع صغیر، مقصود او زیادات. بیا حکیم شهید دغه شپږ سره کتابونه په یو کتاب کې راجمع کړه، نوم د کافیه ورکړي. او بیا په دې باندې شمس الائمه سرخسی رحمه الله یوه شرح جوړه کړه، نوم د مبسوط یې ورکړي. نو ځکه موږ تر مبسوط معتمد کتاب نه لرو، مبسوط زموږ په کتبو کې معتمد کتاب دی. او نادر الروایت هغه دا بولي چې امام محمد رحمه الله څخه په صحیح سند نه وي رانقل کړي، بلکې په شاذ او ندرت باندې رانقل سوي وي. او هغه نادر الروایت امام محمد رحمه الله په کیسانیات، جرجانیات، حارونیات، رقیات په دې څلورو کتابو کې راجمع کړي دي، یا په مجرد کې د حسن بن زیاد رحمه الله، او یا په امالی کې د ابي یوسف رحمه الله راجمع سوي دي. او بل فتاوی او څوک دي نوازل دي. فتاوی او نوازل هغه دا دي چې په یوه مسئله کې نه کول د ظاهر الروایت راغلی وي او نه د نادر الروایت راغلی وي، بلکې متأخرینو علماو یې استنباط کړی وي. په دې کې اول کتاب فقیه ابولیح سمرقندي جوړ کړي، او بیا واقعه د ناطفي جوړه سوه، او بیا واقعه د حکیم شهید جوړه سوه. دا خو د عامو کتبو کول دي. خو یوه تنبیه هغه دا ده چې قاضي خان ملا صاحب او خلاصة الفتاوا او بزازي غوندې انسان هغو دا درې سره روایت که ظاهر الروایت او نادر الروایت او فتاوی یا نوازل دا سره خلط ملط کړي دي. یو امام رضی الدین سرخسی رحمه الله هغه په موحد برهاني کې اول ظاهر الروایت رانقل کړي دي، بیا یې نادر الروایت رانقل کړي دي، او بیا یې فتاوی یا نوازل رانقل کړي دي. خو د ظاهر الروایت ترجیح پر چا باندې؟ پر نادر الروایت باندې. دا ترجیح التزامي ده. او د نادر الروایت ترجیح پر فتاوی باندې ترجیح څوک ده؟ التزامي ده، که چیرې ترجیح صریحي په اول طرف کې نه وه. او په نیز د شاه ولی الله محدث دهلوي طبقات د روایات المسائل څلور دانې دي. اول هغه ظاهر الروایت دی چې عمل کول په ضروري دي که چیرې ترجیح د مشایخو نه وه. دوهم نادر الروایت دی که چیرې د اصول سره موافق و، عمل په کوو، که د اصول سره موافق نو نادر الروایت غرض و. دریم هغه دی چې متأخرینو علماو یو کول رانقل کړی وي، خو د صاحب المذهب سره که موافق و، عمل په کوو، که د صاحب المذهب سره موافق نو نو بیا به ګورو که منظر ورته پیدا کولی شي، قیاس د نظیر پر نظیر کېدي، او یا مو کلي تر جزئي لاندې کولی سو، عمل په کوو، که نیت څه شی کوو، پرېږدو یې، غورځوو یې. دا ټول مصباح 256 صفحه، بیا تر 260 صفحې پورې، او نافع کبیر 22 صفحه کې رانقل کړي دي. او په نیز د مولانا عبدالحی لکنوي رحمه الله طبقات د روایت المسائل پر 5 قسمه دي. اوله طبقه هغه ده چې په آیات یا حدیث یا اجماع باندې ثابت وي، خو مقابل لوري مطلقا نه لري. په دې باندې عمل کول ضروري دي، خامخا به عمل وکړو. دوهمه طبقه هغه ده چې په حدیث سره یوه مسئله ثابته وي، مقابل لوري هم په حدیث باندې ثابت وي، یعنی یو حدیث د نفي کوي او بل حدیث اثبات کوي، خو قوت د دلیل معلوم وي،
یا د نفي حدیث دلیل کوي وي یا د اثبات د حدیث دلیل کوي وي د هر یو دلیل چې کوي موږ په هغه باندې عمل کوو. درېیمه طبقه د روایات المسائل په نزد مولانا عبدالحی لکنوي هغه دا ده چې په دواړو طرفو کې حدیثونه راغلي وي. یوه مسئله په حدیث باندې ثابت وي، مقابل لوری هم په حدیث باندې څوک وي ثابت وي، خو قوت د دلیل موجود نه وي. نو دلته که مجتهد یا متبهر عالم وو هغه به ګوري د حدیث راجح او مرجوح کوي او ضعیف به معلوموي. که یې چیرې معلوم کړي خو په هغه باندې کوي باندې به عمل کوي، که معلوم نه کړي پر هر یوه باندې چې فتوا ورکړه صحیح ده او پر موږ باندې لا ادري ده. او څلورمه طبقه هغه ده چې یوه مسئله په قیاس باندې ثابته وي، د آیات یا حدیث څخه دلیل نه لري، خو د قیاس د اثبات سره د حدیث سره هم مخالفت وي. دلته قیاس لږدو په حدیث باندې عمل کوو. او پنځمه طبقه هغه دا ده چې یوه مسئله نه په آیات نه په حدیث نه په اجماع ثابتوي، نه په دلیل عقلي نه په چا په دلیل عقلي جدي خطي ثابتوي. دلته که چا دغه مسئله باندې عمل وکړي دا تقلیدي شرکي دی، مطلق تقلید دی. دغه طبقات د روایت المسائل و مصباح 200 صفحه بیا تر 203 صفحې پورې، او نافع کبیر 25 صفحه، او فوائد بهیه 114 صفحه. وما علينا الا البلاغ المبين.